د کونړ ناورین په الوتکو کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د چارواکو سفرونو ته د خلکو غبرګون او ډیروي د دوی پر ځای د په الوتکو کې ټاپیان ولېږدول شي. د کونړ زلزله ځپلو سیمو ته د نوموړې واکمنۍ د چارواکو سفرونه د افغانانو له شدیدو غبرګونونو سره مخ شول. خو څنګه؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. تازه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت لپاره د یادې ډلې د وزیر نورجلال جلالي په مشرۍ یو پلاوی په سیمه کې د روغتیايي اسانتیاو د ارزونې په موخه کونړ ته سفر کړی. خو ځایي خلک بیا وایي چې د چارواکو د ورتګ پر ځای دی په الوتکو کې ټاپیان ولېږدول شي. محمد تنها لیکلي د غم په دې وخت کې مې نه غوښتل چې څه ولیکم، خو ځینو مجبور کړم. په لویدیځ کې کافر چارواکي په باد، باران، ګلۍ او بل هر آفت کې له خلکو سره بیلچې ته لاس کړي. نه یې ویډیوګانې څوک ښکته او پورته کوي او نه یې هم څوک چندانې کورودانۍ کوي، ځکه چارواکي د ملت په بودیجه چلیږي او د ملت حق پرې جوړیږي چې چوپړ یې وکړي. غربي چارواکو پر خپلو خلکو نه یوازې چې ځانمرګي نه دي کړي، بلکې د خېټې مړولو او کار موندلو غم یې هم ورته خوري. زموږ خواته بیا د یوې داسې ادارې چارواکی چې 20 کاله یې انسانان قصابه کړي د ځمکلرزي سیمې ته تللی، غټ هوښیار او لوستي خلک یې په ستاینه نه مړیږي. له چارواکو پرته د هوایي ځواک د پیلوټانو په ګډون د ټولو خدایي خدمتګارانو منډه قبوله شي. ښاغلی تنها ډیروي یا خو مو حافظې د ماهي دي او یا مو سیاسي شعور صفر دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي ثناء الله چې په سیمه کې د ژغورنې په عملیاتو کې بوخت دی وایي د چارواکو پرله پسې ورتګ هیڅ ګټه نه کوي او پکار ده چې ټول امکانات د ژغورنې په چارو متمرکز شي. هغه وایي له مزار درې ور اخوا څو کلي داسې دي چې په بشپړ ډول له منځه تللي او د ځمکې له لارې ورتګ ورته ګران دی. زما مشوره طالب چارواکو ته دا ده چې خپله دې نه راځي، بلکې ټولې الوتکې دې همدې ته وقف کړي چې خلک وباسي او لومړني توکي دې راورسوي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو طالب چارواکو د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو ته د خپلو سفرونو په اړه خبر ورکړی و چې تر ډیره د هوا له لارې تللي وو. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.